بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وکفا والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، د علي آباد شفاخانې د امیر په حیث باندې خبرې کوم. دا چې علي آباد شفاخانه یو تدریسي شفاخانه ده او تدریسي روغتون دی، د کابل طبي پوهنتون پورې تړلی دی. نو په دې اساس دلته خدمتونه ډېر په اعلی طریقې سره روان دي، خاص کر د طب د لحاظه. عملیاتونه کې موږ سره تقریبا 90 پورې کدري استادان دي، ترینیان، متخصصین استادان موږ سره شته دلته. دوی د جراحي عمومي، جراحي بطني او دارنګې جراحي اعصاب، اورتوپیډي، یورولوژي وغیره عملیات کوي دلته او ډېر په ښه طریقې سره یې کوي. د نظام د بدلیدو نه رانوسته الحمدلله ډېر ښه خدمتونه دلته روان دي. موږ په خریدارۍ کې چې دی ډېر داسې ماشینونه اخیستي دي چې ډېر قیمتي دي، طبي سامانالات دي. مثلا د التراساونډ دپاره موږ ماشین اخیستی دی، دارنګې د لابراتوار په برخه کې موږ ډېر پرمختګ کړی دی او دارنګې د انکولوژي چې کوم بخش او ډپارټمنټ دی، انشاءالله ډېر کارونه چې دی هغه شوي دي او راتلونکي نږدې وخت کې به انشاءالله هغه هم فعالي او د سرطان یو نړیوال افغانستان په سطحه مرکز به چې دی هغه په علي آباد شفاخانه کې وي او د هغې دپاره هم چې دی موږ خپل تشکیل الحمدلله برابر کړی، ښه تکړه با تجربه استادان شته دی، هغوی به دا کارونه کوي. خارجي استادان هم پکې شته، هغوی به هم چې دی دلته هغه خپل خدمات وړاندې کوي. د ادارې د لحاظ هم الحمدلله علي آباد شفاخانه چې ده هغه ښه صداقت سره چې دی دا چلي او ډېر خدمتونه وړاندې کوي. نو عام طور سره د مریضانو ښه خدمت هم وړاندې کېږي دلته. اوس زما په فکر اکثره کارونو کې خارج ته تګ دا به انشاءالله چې ضرورت نه وي او کوم هیوادوال چې دي کوم قسمه تکلیف چې لري دلته چې موږ سره کوم بخشونه او ډپارټمنټونه دي په هغې کې ډېر په اعلی معیار سره تداوي کېږي. نو خارج ته تګ ضرورت به انشاءالله چې دا کم شوي، ځکه نورې شفاخانې مخ په ترقۍ روانې دي د نظام د راتلو سره او علي آباد شفاخانه هم الحمدلله داسې سطحه باندې قرار لري چې د چا نه به کم نه وي انشاءالله. نو هغه خلک چې یو خوا بل خوا ځي خارج ته د تلو کوشش کوي، د هغې نه زما غوښتنه دا ده چې انشاءالله اوس خپلې شفاخانې هغه دې ځای ته رسېدلي دي چې د خارج ته تلو ضرورت پېښ نه شي. السلام علیکم.